په اسلام کې د برات شپې یعنی د ژغورولو د شپې اهمیت څه دی؟ د دې مبارک شپې اهمیت او ارزښت د زړونو محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې بیان کړی: د شعبان د میاشتې په 15مه شپه د الله تعالی عبادت وکړئ او په سبا ورځ یې روژه ونیسئ، ځکه چې په دې شپه الله جل جلاله د سحر صادق پورې یو څو پوښتنې کوي. الله جل جلاله وای نشته څوک چې د مغفرت غوښتنه وکړي چې زه ورته مغفرت وکړم، نشته څوک چې د رزق پراخوالي غوښتنه وکړي چې زه رزق پراخه کړم، نشته څوک چې کومه ستونزه یا مشکل ولري چې ستونزه یا مشکل ورته حل کړم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورانی وینا ته په کتو سره په خپل د دې مبارک شپې ارزښت او قیمت په ډاګه کیږي او همدارنګه د برات شپه د لیلۃ الرحمت او لیلۃ المبارک په نامه یاد شوې ده. سنن ابن ماجه.